یو بزرگ دی نو مینا نو اوس هیر شه د 3 کالو ماشوم زوی غیږ کې واخیسته او ښکلې کړه څه یې کړه ښکلې کړه پلار لور زوی ښکلی مور لور زوی ښکلی ټیک ده ښکلې کړه چې ښکلې کړه د ده یو ماشومه لور ده د دغې زوی نه مشره ده ورته وایي بابا د رور نوم یې ورته واخیسته زما د رور زما د روکې دی ولې ښکل کړه ای بچی دا زما بچی دی که د سره زما محبت دی د سره زما څه دی محبت دی مینه مې ده زما بچی دی ځکه مې ښکل کړه لکه ته مې چې بچی لورې دا مې زوی دی همدې پلار تربیت کړی دی د خپلې لور ورته وایي چې بابا دا بچی د محبت لایق نه دی د محبت لایق الله دی دا بچی د محبت لایق نه دی بچی سره محبت مه کوه د محبت لایق یو الله دی دا بچی د شفقت لایق دی دا بچی د څه لایق دی بچی باندې به د پلار شفقتي بچی باندې به د مور شفقتي پاتې شو محبت بدی الله سره او دا شفقت په ځکه کوم چې الله وایي چې شفقت په وکړه زما د محبوب حکم دی ما په خبره پوه دا وپېژنو چې زما محبت پیسې سره دی څه سره دی که پیسې خپل ولیم شته پلار ولیم شته مور ولیم شته زوی ولیم شته لور ولیم شته او که پیسه نه هېڅ هم نشته هر څه په سر مړی دی داسې ده که داسې نه ده په ګډوډو سر یو حضرت علی کرم الله تعالی وجهه یو ځل د بیت المال خزانه چې کوم ځای پرتی دی هغلته ننوت ګوري معاینه کوي مشاهده کوي سره دي سپین دي دراهم دي دنانیر دي فتوحات شوي دي کنه راغلي دي وی یا دنیا غری غیری یا دنیا غری غیری اے دنیا مالا دوکه نشي راکولی زه نورو خلکو له دوکه ورکړه ما نه بغیر نورو خلکو له دوکه ورکړه او زر حکم وکړو حقداران روغواړئ مساکین روغواړئ یتیمان روغواړئ مستحقین روغواړئ او دا تقسیم کړئ داسې مه پرېږدئ دلته دا محبت پیسې سره نه دی دا محبت الله سره دی پیسې ورکولو والا ذات سره دی پیسې پیدا کولو والا ذات سره دی داسې ده جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما د خپل وخت لکپتی صحابي دی مالدار صحابي دی یو ځل کور ته راغی خپل مال مستحقینو ته حقدارانو ته د رسولو فکر ورسره پیدا شوی دی په طبیعت یې بوج دی کور ته چې د بهر نه سړی راشي د کور خلکو ته پته لګي چې خبر دی که خوشحاله دی که نه لګي پته لګي چې څوک ځان نه خبره یا نه خبره او چې څوک پوهېږي او ځان خبرول غواړي نو هغې ته پته لګي ټیک شو چې راغی طبیعت باندې بوج دی تپوس یې ته وکړو چې حضرت خیر خو دی سلام کلام نه پس هغه ته وایي خیر دی نه طبیعت هم دغه دی څه وجه ده وایي هسې دومره مال او پیسې دي او ذهن ته مې څه نه راځي بس یو بوج را باندې راغی څه راغی موږ باندې خو بوج راځي چې پیسې لاس کینی څه راځي چې محبوب مې په لاس کینی بیا بوجي او چې محبوب لاس ته راشي بوج نه ټیک شو داسې ده د دغه خلکو محبوب الله مال محبوب نو دا غیر محبوب شی چې مال دی او لاس ته راغی که نه
بیا را باندې بوج راغی. رښتیا ووایي کوم مجلس کې چې سړی ناسته خوښوي هغه مجلس کې کېناستو سره بوج راځي په سړي، او کوم مجلس کې چې ناسته دی خوښه نه لږ ساعت کښېني بیا به پاسې تختې به. کوم مجلس کې چې ناسته خوښه نه بس بوج به در باندې راشي بیا به خپې وباسي تختې به. داسې ده. او کوم مجلس کې چې د ناسته خوښوي هغه مجلس کې کېناستو سره به تا باندې بوج هېڅکله هم رانشي. نو وایي ښه ته په دې خفه نو هم صحابیه ده که نه څوک ده؟ بس خادمانو ته ووایه غلامانو ته ووایه چې دا پیسې تقسیم کړي یتیمانو ته غریبانانو ته کونډو ته مساکینو ته طالبانو ته مدرسو ته څه کوي تقسیم کوي. چې دا خبره یې ورته وکړه بس سړي سوچ په سوچ د شپې سهاره پورې پیسې شیندلې شروع کړه، روپۍ شیندلې او تقسیمول شروع کړه. چې سهار شو که نو حساب شو 6 لکه روپۍ تقسیم کړې. محبوب څه شی دی؟ الله. محبوب څوک دی؟ مسلمان نارینه او زنانه الله.